بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد د قیامت په ورځ چې اول د انسان سره محاسبه کیږي هغه به د لمانځه محاسبه کیږي. کله چې یو سړی مسلمان دی او په الله رب العالمین باندې ایمان لري د هغې نه وروسته به اول حساب ورسره د لمانځه کیږي. د دې وجې نه ابي هريره رضی الله عنه فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام وایي ان اول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. اول په ورځ د قیامت چې د انسان سره حساب کیږي د لمانځه حساب به ورسره کیږي. فإن صلحت فقد افلح وانجح. که چیرته لمونځ صحیح و، لمونځ الله ته قبول و، الله رب العالمین ورنه لمونځ قبول کړی و، نو دغه انسان کامیاب شو، خپل مقصد ته ورسېده. وإن فسدت فقد خاب وخسر. او که چیرته لمونځ فاسد شو، یعنی الله رب العالمین دنه په دنیا کې لمونځ نو قبول کړی، د لمونځ باندې محافظت نو کړی، یا بالکل کړی نو، نو دغه انسان چې دی نامراده شو او تاوانی شو، نامراده شو او تاوانی شو. فإن انتقص من فريضته شيء قال ربه عز وجل. کچیرته د الله رب العالمین عظیم رحمت ته وګورئ، کچیرته د یو انسان فرضي لمونځ کم شي، یعنی پوره نه یې کړی، نو الله رب العالمین څه وایي؟ انظروا هل لعبادي من تطوع. تاسې وګورئ چې زما د بنده ته څه نفل عبادت شته. نو ورونو چې یو سړی باید په دغه نفلي لمونځونو باندې حفاظت وکړي، خاصتا چې دغه سنت دي، د دې باندې سړی باید خاص حفاظت وکړي. فیکمل بها من تقص من الفریضه. نو چې پوره کې هغه څه چې کم شوي دي د فرضي مانځه نه. ثم يكون سائر عمله على ذلك. او بیا ټول اعمال هم دغه شکل باندې وي. الله رب العالمین به د فرضي عبادت ګوري، که فرضي کې کمی او نفلي به ګوري، نفلي به د فرضي کې ورته الله رب العالمین حسابوي. ورونو دا د الله رب العالمین عظیم فضل دی، خو اول به د لمانځه حساب کیږي. او که لمونځ کې چېرته پاتې راغی، نو بیا دا انسان تاواني شو. بیا څنګه شو؟ تاواني شو او نامراده شو. کله ناکله داسې په دې دنیا کې سړی چې امتحان ورکوي، ول یو وړوکی امتحان بیا وروسته غټ امتحان وي. که وړوکی امتحان کې پاس شو، غټ امتحان ته اجازه ورکولی کېږي. که وړوکی کې ناکام شو، بالکل د هغه دې نه راښلی کېږي، نور بل امتحان ته ضرورت ده نشته، ځکه دی ناکام شو، پاتې راغی. نو کله چې یو سړي لمونځ صحیح نه وه، نو د نورو عباداتو اصلا دی چې دی هغه اصل اولی چې دی هغه خطا دی، نو وروسته دغه انسان بیا تاواني دی او نامراده دی. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.